کنه زه نه غواړم چې دا بچیان دغسې بې تعلیمه پاتې سي. چرګۍ دغه شغۍ بولمه. شغۍ ما په غږ راځي که نه. بل دا د ودو په حساب راته ووایه تاسو ډېر ولور تیا اخلئ که بدل باندې ودونه کوئ؟ د سی ټي 10 پښتو ټولنې هندارې پروګرام درنو کتونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. دغه سیمه چیرته چې زه موقعیت لرم دا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالي ده. دې سیمې ته راغلی یم غواړم چې دلته د کوچیانو پر ژوند باندې خبرې وکړم چې د دوی ژوند څنګه ده، آیا دلته څومره وخت کېږي چې میشت دي. نو په دې اړه به هم له دوی سره خبرې کوو، دغه راز د دوی په ستونزو به هم خبرې کوو له دوی سره. نو تاسو هم د پروګرام تر پایه راسره اوسئ. زه به هم نن ورځ د رمې سره هم یم او د کوچیانو سره به هم خبرې کوم، د دوی د کور خواته به هم ځو، هلته به هم خبرې کوو. نو په ټوله کې به تاسو په دې پروګرام کې د کوچیانو له حال او ژوند خبر شئ. راځئ ملتیا به وکړو. کوچیانو څنګه یې ښه یې؟ بد نه یم، ته ښه یې ورورکه؟ په خیر راغلی، په خیر راغلی ورورکه، جوړې خیرته، په خیر راغلی، ښه خو یې خیرته، سفر په خیر ده. تاسو سره زه د رمې کې یم ښه، رمه به هم سره وو، خبرې به هم کوو، پوه شوې؟ په دواړو سترګو تاسو د ژوند د حال نه به هم ځان خبرو، تاسو مشکلات به هم اورو چې څه مشکلات دي. نو په ټوله کې ستاسو دا جریان به موږ په دې پروګرام کې راخلو. صحیح ده؟ په دواړو سترګو بالکل. لومړی خو تاسو خپل نوم راته وایئ، مبارک نوم دې څه ده؟ ما نوم خو خاورې ضابط. ضابط. زه د رمې خواته به ځو، کیسې به هم کوو. ضابط جانه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه سیمه کې اوسېږئ، تاسو میشت یاستئ، دلته ژوند کوئ؟ او دلته چې موږ راغلي یو ورورکه، نو موږ کم از کم 15 څو شپې کېږي. او دلته د مالونه راکوز کړو د پکتیا د ګردیز نه. او اوس چې موږ دلته راغلو نو د وطن باندې بارانونه سوي دي، موږ غواړو چې موږ مالونه وڅروو او ښې شي راته که نه. خوست ولایت کې تاسو ډېر میشت یاستئ که نه؟ مثلا نورو ولایتو ته هم ځای کډې کوئ؟ یاره اکثره چې د زمې خوست کې یو او غواړو چې د ګردیز ته ځو. کورونه هم دلته چېرته دي؟ رمه خو د ماشاءالله ښه رمه ده، کورونه هم لرې دي که نږدې؟ کورونه خو همدغه د مکتب نه اخواته یو، او مکتب نه اخواته یو، خو اصلي خپل ژوند په مستلبر کې دي. او په ټوله کې د خپل ژوند په اړه کیسه راته وکړه، ستاسو ژوند څنګه ده؟ نورو مثلا ګاونډیو هېوادو ته داسې کډه کېږئ که نه دلته په خپل وطن کې سره مثلا ځینو ولایتو ته ځئ چې ګرمسېره ولایتونه دي، هلته ښه څړځایونه شته دي، مثلا شنې ساحې د میږو د څرولو لپاره. دا کیسه راته وکړه. خو لکه موږ چې اکثره زمې خوست ته راځو، خوست ګرمه هوا ده او ګردیز یخه هوا ده. د اوړي په باره کې موږ ګردیز ته ښځو، بیا په ګردیز کې سروټي کې یو، مچلغو کې یو، دره کې یو، پورې خروار ته درنګ ته پورې کېږو هلته. نو موږ په دې یخو یخو وطنو کې وطنونه د مال دپاره ګورو چې کوم یخ وطنونه وي او باد وي، شنه وي، موږ هغو زیانو ته بیا کډه کوو. دغه نادرشاه کوټ ولسوالي باندې چې کله بارانونه وشي، دا متکا او بادي ودانۍ ډېره لري. نو بیا دې ودانۍ دی او بادۍ دپاره موږ هم راکوزو په دې کلي ولس کې چې موږ چا سره پېژنګلي لرو، دا خلک موږ سره بیا بده رویه نه کوي. که غره ته وخېږو موږ سره ښه رویه کوي، او که د ودانۍ ته کوزو موږ سره ښه رویه کوي. د خلکو سره موږ ښه شناخت لرو او ښه یاران دوستان دي، موږ ډېر خوښ دي. موږ دلته راځو د دوی په وختیري په اساس راځو چې دا خلک موږ سره ښه رویه کوي، ښه سکونت را سره کوي. بیا دې باره کې موږ د ژمي دپاره سکونت چې کوو، یا منګل غرو بدلو ته ځو، څړبندي سره پوست د پانتونه پاس دې غرو ته کېږو، یا مستلبر سایه ته کېږو، یا د ګربزو غرو ته داسې د زورو خواته کېږو. خو لکه کوم ځای چې مال دپاره ګزاره جوړه وي، موږ هغو منطقو ته کېږو. دا کوچنی دې څه کېږي ده؟ دا مې بچی ده، مال د خدای ده. څو بچیان لري؟ دا کیسه مې راته وکړه. 4 مې بچیان دي، وړکي دي، او 3 مې بچي دي.
دا یوې میږې سره ته غږېدلی ډېر ښې کیسې دې کولې وروسته به بیا ورسې کومه میږه مریضه وه که څه بله دوا مې ورکړې وه دې خواته راغله کا خواته راغله داسې دوا مې ګیز ورکړه د بوټونه مې سره کړې اوس مې خلاصې کړې نو دا به چارم نږدې نه چې ورسره غږېدې څه دې ورته ویلې ما ورته چې تکلیف د درته مریضه یې که څنګه او فاتح خو دیال نه راکاو خوږېدله سړه نه پنډه وه که نه تکلیف ورته دا میږو ته مې دوا ورکړه ته پې پوهېدلی چې دا مشکل لري دا مشکل لري لکه هغه برګ اوزه چې پنډه دا هم مشکل لري مریضه ده پرته چې ده هغه اوزه ده دغسې کومه بله اوزه مې چې پنډه سي هغه دپاره ګورم اوس 15 منټه یا نیمه ګنټه یا ګنټه وروسته بیا اوبو ته څښومه ښه یې صحت دې ښه ده نور وروڼه دې شته درې نور ما له یوازې ته سره یې که هغه هم کله کله راځي در سره هم راځي درسونه مرسونه خو نه وایه دې وخت کې نه د تاسو دپاره دغه ساحو کې مثلا د درس زمینه برابره وي که نه چې د ماشومانو ته مثلا درس ووایي یاره نه یې برابره خو تاسې به هم ځای نه یې معلوم کله یو چېرته کړه کله ډېر کورونه یې 10 کوره 15 کوره داسې خو په یو ځای باندې زمې باسو وړی دغسې یو خو لکه موږ مشر نه لرو چې موږ کلي دپاره امام صاحب ونیسو بیا کله یا تنخوا نه ورکوي او چې معلم ونیسو بیا کله یا تنخوا نه ورکوي هغه خو د موږ د کلي ده چې باید په کلي باندې 500 زر روپۍ ورته ټولې کړو معلم ته یې ورکړو او موږ خپلو بچیانو ته دعوت وکړي او خپله ما زور نه پرې رسېږي که نه زه نه غواړم چې دا بچیان دغسې بې تعلیمه پاتې سي بله سپینه وزه چې دا نوم لري زه یې غوزو ته نه مخلم هغه وزې راځي او چې داسې نه کمر وسړم بس دوی پوهېږي چې شپون موږ ته وار کوي راځي بس دغسې راکوزېږي په دا ټوله د نومانې کې دي که نه په کمو باندې نه په ډېرو باندې مې نومانې ایښي دي خو لکه څه هغه د تاریخ نه چې کوم مال چا سره وي که نه هغه بچیان ټول په هغه نامو باندې بولو لکه دا سپینه برګه وزه چې ده که نه دا د هغې سپینې وزې لور ده دا کونډه بولمه کونډه او هغه بله سره وزه چې ده چرګۍ دغه شغۍ بولمه شغۍ داسې کومه وزه بله چې پکې مثال هغو ته خپل دعوت وکړم هغه نوم ورته واخلمه هغه بیا هغه خپل غږ پېژني نوم پېژني بیا راوګرځي ښه شیرینه دورانه بره میږو باندې کته غږ راوکړه ګرانه چې راکته راتاو شي چې موږ ګرځو په کور کې بچیانو د وړ کې د جلکو دا بیا تبه سوی نه ده ډېر په ارام دي ډېر ماشاءالله تندرست دي ډېر خوشحال دي ډېر ښه دي چې په نوې نوې میله باندې واړو وطن هوا موږ سره ډېره صفا وي که نه یو خدای موږ خلکو ولس ته ما ډېره ته کتلي دي دا دانې نه پکې خېځي بدن انسان کې نه وي چې دانه وخېځي ډېر کم مریضېږو نو موږ چې دا کوم ځای نه ځو موږ پوهېږو چې هلته خو پاکې اوبه نشته نو هغه پاکې اوبه بیا موږ د هغه میلې نه راسره اخلو یا که برمه وي یا کاریز وي هغه موږ ځان سره مش ډکو یا بوشکه ډکه کړو یا کوم پتکي راسره ډکو اتې هغه اوبه موږ کاروو نو خپله خو خدای د رضا سي د بچیانو د کور د فامیل د وړکي د جلکو موږ د ګردو تکلیف یا د تبې تکلیف نه د اوسو پورې لیدلی بیا خدای مهربان دی بیا به خدای نه راویني که نه ما په غږ راځي که نه راځي درنو کتونکو دغه ساحه چې لکه مخکې مې چې یادونه وکړ دا د نادرشاه کوټ ولسوالي سیمه ده او د ضابط خان کاکا کور ده یا د دوی په اصطلاح کاله ورته وایي کور ته کاله وایي چې د دوی کور د دې سیمې ته راغلي یو دلته به کینو څو خبرې به دلته دوی سره مو کوو د دغه د ژوند د حال نه به هم د دوی ځان خبر کو او ضابط خان کاکا دغه ځوان به هم راوپېژنې چې دا څوک دی تاسو کلیوال دی څوک دی دا مزای دا زموږ سره ګاونډي ده ښه
هغه ضابط خان ورته تاسو موږ ته د کور کلي تاسو د دې ساحې د ژوند په اړه معلومات راکړئ چې ښه او بده کې تاسو حساب کتاب څنګه وي مثلا که د یو چا واده یا د چا ماشوم پیدا سوی که نه د کلي ته صحبت کوو مړی ورته کوو دا ټول راغواړو دا مبارکي راکوي بیا دا کلی ولس چې داسې په ارام ځای وي لکه دا نن سبا وخت نظام ډېر د خوشحالۍ عمر دی ډېر د خوشحالۍ وخت ده بیا دا راځو د هغه کې نښې ولو دا چا چې بچی پیدا وي او ټول کلی ولس مبارکي ته ورته راځو ډېر درنو کتونکو تاسو د کاکا ضابط خبرې په دې اړه واورېدې چې دلته یو ماشوم پیدا شي نارینه طبعا دلته په افغانستان کې دا دود زیات وي چې په نارینه ماشومانو ډېره زیاته خوښي څرګندېږي موږ باید ووایو په دې دا یو حقیقت ده نو بل د ده نه به دا مو پوښتو چې دوی په ودونو کې څه کوي که دا راته ووایي چې تاسو مثلا واده یې ښادي هغه دود دستور او رواج مو څنګه وي مثلا دا رواج باندې زموږ لیدونکي باید پوه شي ستاسو لکه موږ د ورور ورا ده که نه موږ د خپل زړونو زمون وروڼه ترونه ترو زمون دا ټول راټولېږو هغه خوړه هغه توی باندې چې کومه خرچه کوو دا ټوله موږ شریکه کوو بیا د راسره ګاونډیان که دا کته جایي خلک دي که دا کوچیان دي دا ټول را خبرو هغه د مړۍ وخت ته راځي او مړۍ راسره خوري او نور چې دا موږ دغه د ولور خرچه خو خپله ده د هغه کور والا که یې په بدل کړي وي که یې په ولور کړي وي خو دا د واده خوړه چې کومه تیارو دا موږ د خپلو زمونو وروڼو د ټولو دا شریکه د 40-50 کورو یو د 40-50 کورو موږ د خرچه شریکه سره کوو بل دا د ودو په حساب راته ووایي تاسو ډېر ولور ترې اخلئ که بدل باندې ودونه کوئ لکه موږ د کلي کوم مشر چې د یو سرخې لرو سپین ږیري لرو چې هغه لکه د کلي یو ملا چې خپل کلي ولس ته دعوت کوي د خیر او د شر ذمهوار الله ده خو بیا دی وي دا مشر راځي چې موږ کې تړون وکړي چې د خویندو لوڼه به تر 15 لکه کلدارې نه پورته نه خرڅوي چې هغه 2.5 لکه روپۍ راځي هغه باندې بیا د چا زور رسېږي او ډېر ولور نه ورکوو خو هغه اوس خلک غلاوې سره کې کوي ورور په غلا خرڅوي څوک 15 لکه ورکوي څوک په 14 لکه ورکوي څوک په 10 لکه افغانۍ ورکوي یعنی ولور په مسله باندې دوی ټینګ نه درېږي ټینګ نه درېږي تر ډېره دغه ودونه په بدل باندې دي که په ولور باندې دي یار اکثره چې څوک بدل لري په بدل یې کوي او چې بدل نه لري هغه بیا په هغه کوي په ولور کوي مالا څنګه نه ده خلاص کا دا دې زوی ده او دا مې دا کلیوال غدا کلیوال ده دا مې کلیوال بچی دی ما بچیان هغه وانیم کوستلي دي او دوه کسان له ما سره وو کاکا ضابط تاسو نن ډېره مننه موږ خوشحاله سو چې تاسو موږ سره د خپل ژوند کیسې شریکې کړلې رمه مو ورسره ولا سره وګرځېدلو نو ماشاءالله تاسو موږ ته ډېرې ښې خبرې وکړلې نو هیله ده چې تاسو دغه پروګرام تر دې دمه چې تاسو وکاته د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي تر بیا بل داسې پروګرام چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مو مل شه